دوو سترګو د جنگ خبره ختمه شوه نور د غنم رنگ خبره ختمه شوه اوس په ترانو له ګزاره کوئ ډول او د آهنګ کلی په محفل کې راته وخندل او مې وی رنگ خبره ختمه شوه ملا چې واک ته راغی کراري شوله لاړ جهاد او جنگ خبره ختمه شوه زیتر عاشقان جلا وطن شول ښکلي شول بدرنګ خبره ختمه شوه تا چې څه کول هغه دې وکړله شمې د پتنګ خبره ختمه شوه زه داسې وختو زه طاهر پاچا ومه او اوس یم ملنګ خبره ختمه شوه په میخانه کې مس خماره بچش څه غوري دي په میخانه کې عبدالله تړاو صاحب ډېر غږېږي په میخانه کې مس خماره بچش څه غوري دي لږ احوال اخله له دې ښاره بچش څه غوري دي حمیم صاحب په چاپلوسي کې ژوند مزه ده که توهین د ژوندون په چاپلوسي کې ژوند مزه ده که توهین د ژوندون وایه یو چاته تابعداره بچش څه غوري دي او ولس للوږي مري او ته په شهوت نه مړېږې ولس للوږي مري او ته په شهوت نه مړېږې وایه د څو ښځو باداره بچش څه غوري دي بیا نسته یو ریل دي ولس للوږي مري او ته په شهوت نه مړېږې وایه د څو ښځو باداره بچش څه غوري دي لکه انګور د میزان داسې خوږې غوږ ونیسه لکه انګور د میزان داسې خوږې غوږ ونیسه په ونه دنګ لکه چناره بچش څه غوري دي په هر دیوال لیکنه حج مبارک حج مبارک په هر دیوال لیکنه حج مبارک حج مبارک په خیر راغلی پیسه داره بچش څه غوري دي طاهره داسې زمانه شوله حیران پاتې یم طاهره داسې زمانه شوله حیران پاتې یم پرون زوی پلار ته ویل چې پلاره بچش څه غوري دي او برنګ صاحب طاهره داسې زمانه شوله حیران پاتې یم پرون زوی پلار ته ویل چې پلاره بچش څه غوري دي ډېره بسته بیا دغه کړي کې نه ښه دا ډېر غټه خبرې دي کې دغه کې منفي مثبت فیصلې دواړه کوي منفي مثبت فیصلې دواړه کوي شیخ بزرګي او مزه دواړه کوي زړه سمندر ساته کمینه کوي ښکلي نازونه نخرې او دا مفکوره قاتل ته چا ورکړې په مقتول ویر جنازې دواړه کوي او هغه
زاهد څنګه انسان وګڼم هغه نفرت او کینې دواړه کوي ما ته د تل غله ډېر ښه معلوم دي دکانداري او دوکې دواړه کوي په میخانه کې د کلي ملا دا نه یم ورشه د خپل طاهر د غم ورشه د خپل طاهر د غم وکلګ هغه نشې تماشې دواړه کوي